محترم تاسو د لایف ټولو کتونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زه قربان دي شم لکه په سفر باندې وم. دغه موضوع چې اهمیت ډیر زیات د غوښتل مې په دې باندې یو څه ووایم. ګوره شاهین صاحب محترم، دغه خلک چې د دې وطن مدافعین، د دې وطن ساتونکي، اصلي دیموکراتان او سیکولران ځان بلل، د بیا رغونې علمبرداران ځان بلل، نن دغه تور بکسونه کوم هیواد ته ځي؟ ولې د دې مخه نه نیول کیږي؟ ولې پارلمان ویده ده؟ ولې د افغانستان ملت ویده ده؟ ولې دغسې ګمنامې تیاري راځي او له افغانستان نه د افغانانو په وینو باندې راوړل سوې شتمني بیرته له هیواد نه ځي؟ دغه شتمني د غني د پلار ده، نه د کابل د ګوډاګۍ ادارې ده. دلته ځینې ضمیر پروشانه وایي کوي دا بین الملل کېږدي. بین الملل څوک؟ یعنې امریکا. دغه پیسې او دغه بیا رغونه چې دلته شوې دا د دې ملت په وینو باندې شوې. دلته په قندهار او هلمند کې خلک بمبار کړي، دلته افغانستان د پنجابي په نامه لوټه کړی او دلته ډالر راغلي دي. دا ډالر د چا د پلار نه دي چې په خپله خواکه باندې وړي. دا خلک لایق دي چې په اریانا چوک کې راوځړول شي. دوی خپل سوری په اوبو کې ګوري. دا د افغانانو سرمایه ده. طالبان د دې خبرې ته حساس او متوجه شي چې دغه پیسې چې دوی وړي امریکایانو ته د اخطار ورکړي چې دا غله مدرسار کوي، د افغانانو سرمایه دې نه انتقالوي. بل هغه خلکو ته د شرم او د عار خبره ده چې جو بایډن ته چکچکې وهلې. جو بایډن د خلیلزاد د ماموریت تمدید وکړه او له طالبانو سره په شوي توافق باندې به د هغه مطابق به امریکایان له افغانستان نه وځي. که نه وځي نو بیا خو واوه، بیا خو طالبان ډرون لري، لیزري قطې لري، د شپې دوربینونه لري. په امریکایانو به دا وطن د محشر ورځ وګرځېږي. خپل مړي او مرداري به راټول نه کړي. جو بایډن او امریکایان دومره نور نه دي کم عقل چې دغه ناپایه جګړه نوره اوږده کړي. د امرالله صالح او د غني ګټې دلته تضمین کړي. د امرالله صالح او د څو ټامیانو فلبرایټانو غلو دپاره دلته د امریکایانو وینه توی کړي. هغه تاسو غوندې ټامیانو غوندې خره نه دي چې د امریکایانو د ګټې په خاطر باندې د واشنګټن د ساتلو په خاطر باندې دلته قرباني ورکوئ. امریکایان خپل اهداف درلودل، اهداف په نطفه کې طالبانو ورشان کړه. نور امریکایان دا خونړۍ جګړه مخته نه شي وړلی. موږ درته مخکې ویلي چې دې جګړې د امریکا 4 ولسمشرانو خوړل، هر یو 2 دورې تېرې کړلې، لیکن د افغانستان جګړه یې ختمه نه کړله. دا جګړه یې ونه ګټله. واحد دا جګړې ختم به په دې راځي چې امریکایان به له افغانستان نه په ټیټه کونه باندې ځي. دا که جو بایډن راځي، که بل ولسمشر راځي، که بل راځي، له دې جګړې نه موږ ستړي نه یو. موږ فلبرایټان د غرب ټامیان نه یو چې د اوربند نارې ووو. تر هغه پورې به مقدسه جګړه روانه وي چې تر څو موږ خپل ارمانونو ته نه یو رسېدلي. موږ اکسپایر ټوپکماران نه یو، په موږ د هغه ګمان څوک نه کوي. دې جګړې ته په شوق ورځو. خپل بچي الحمدلله مجاهدینو تیار کړی ده. د مجاهد زوی به مجاهد وي، د غلام او د مزدور زوی به غلام او مزدور وي. غلام فکره به روزل شوي، ډارن به روزل شوي. موږ خپل بچي ډارن نه دي غټ کړي. که موږ نه یو دا سنګر به زموږ بچي ساتي. دا په ویاړ او افتخار وایو ځکه چې موږ د خپل پلرونو سنګرونه ډک کړي دي. پلرونه مو د روسانو په مقابل کې جګړه کړې وه، بچي الحمدلله په همغه سنګر کې ښه په مېړانه باندې جنګېږي. دغه سرمایه د افغانستان نور څوک نشي کولی چې له افغانستان نه انتقال کړي. که ویم سي بېرته به یې راوړي انشاءالله العزیز. بیخي بې فکره شئ. فلبرایټان غرب دي، تباه دي. د قطر معاهده د امریکا د ماتې معاهده وه او په دې باندې به عمل کېږي. 3 میاشتې وروسته په افغانستان کې موږ امریکایان نه منو، په زور یې او زی به د تړون مطابق انشاءالله انشاءالله الله دې راته وساته جنرال صاحب. اما موږ چې نن چې دوی ته نن مې چې دوی ته نوبت هم ورکړی چې دلې څه نه ورته وایم په دو خاطر باندې چې دوی څه وایي دا سرمایه دا د تنها د ما نه ده. موږ ورته بیداره یو، موږ یو شی نه پرېږدو. دغه یوه تیږه چې د افغانستان نه ځایي کېږي، یو لاجبر یا یو زمرد، دا د افغانستان سرمایه ده. نه یې بین الملل ته وړو، نه یې د رولا غني کور ته وړو، نه یې د سلام علیکم شاهین صاحب، تاسو ته ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. موضوع خو تاسو ویلې څنګه له کابل نه وروغله، یعنی مطلب هم دا ده چې هر څه تښتول کېږي چور کېږي که نه.
مهم. ښه و خو چې پاتې سي چاته به پاتې سي بل وارې چې پاتې سه وروره ګله څه کانو کاترین پې ونه کړلی چې دا وارې پرېږدي چې تاسې باید څه وکړئ په دو پیسو باندې خو بهتره دا ده چې د ملت سرمایه که نور چا نه وي بین الملل کې کېښودل سي هم صحیح ده. یعنی دا تیاری بین الملل ته ځي که نه بین الملل ته در روانې دي دا چور د چپول اول خو هلته نشي دا خو هسې د حکمتیار تبلیغات حکمتیار په خپله کارنامه کې ته وګوره بغیر له تو سپین ټکی نه لري ورګلاره سړی د سپین نفرت اندازه نه لري. ګوره عصمت صاحب موږ دلې زه نه د حکمتیار دفاع ته راغلی یم نه د تا دفاع ته نه د ځان نه د ملګرو دفاع ته زه دا وایم چې سرمایه د ملت اوارم غلا شوله دغه خلک چې دغه امرالله صالح همدغه نومونه به یې واخلم سیاف همدغه ګلبدین ملبدین دو خلک غونډ اردوم خرابه کړ سرمایه هم غلا کړ دا وارم د خلک تکست همدغه خلک په دولت کې دي همدغه خلک سرمایه د وطن دي تکست نو ته هغه پرېږده ته څه شی کولی شي څه خدمت کولی شي ولس ته خلکو ته دین ته وطن ته دي دا خو چې لاړه دغه نور چې دسکه تللي دي کوم یو زنګ درته وهلی چې ما د پیسې یوړلې کوم یو زنګ وهلی درته اول یې درکړی دی چې ما د پیسې یوړلې دله مې کور پرې جوړ کړی ولا که د قصه کې اوسي پاسپورټونه یې د خارج واخیستل لاړل قرار بلډینګونه یې جوړ کړي ساتیرې کوي د دغه اتا د بلډینګونه په دوبۍ کې دي دغه هغه د رباني لور په هغه کې دوبۍ کې رستوران لري په نامه د کشمش د هغه ګیلاني لور ورسره ده او د ضیا مسعود لور ورسره ده دا خو غونډ خلک ته خبر دي نو ولې د سړی وزر ټر په پر بدل کې چې نه دا غلطه خبره مهرباني خو هر سړی ته یو شی وایي که نه خو باید ویې وایي حکمتیاره ته حکمتیار به نه وایي چې ورګله دا نوم د سره خوند نه وروره زه د حکمتیار نوم باید ما اخله ولې د حکمتیار هم دونه نر و چې وروجانه ریښه درته وایم چې نجیب ګو ته یې وروجانه هغه کالي ځای پرې نه کړه حکمتیار هم دونه نر و چې وروجانه روسان په ګونډو وکړل چې څه شی اوس کوي هغه دروغ وایي تا باندې ورته اوس زه موضوع ښیم چې تیاری د دولت روانې دي ته وایې حکمتیار سره چې داسې هغه د بد روزي ورسره سره وغږي زنګ وایي دا هېڅ به حکمتیار به نه غږي شاهین صاحب د اشرافي ما نه تنها هغه باندې بد روزي همداسې ودرېږه وطن جاره ودرېږه بې عقله شاهین صاحب اشرف غنی په خپل انتخاباتي کمپاین کې 200 میلیون ډالر د دولت د شخصي بودیجې نه په خپل کمپاین مصرف کړی هغه وخت انتخابات چې 15 لک خلکو مرای پکې نه برخه پکې نه واخیستي نو اوس غل د دې نه په پورته غل په افغانستان کې د څوک مثال راوخی شاهین صاحب خو زم دا وایم او بل راشي وطن جاره ګوره وخت مې درکړ تا وایي چې هغو ویل زه د هغو نه وایم د ما ټاپیک دلې نشته دی چې ته وګوره سرمایه د ملت تکتول کېږي نامعلوم طرف ته روانه ده هېڅ چا نوم نه در نشته نه د تا نه د ما نه د حکمتیار نه د بل نه د بل په دغو به راسره غږېږي ته ډېر ته هغو ته ورخېستو ولې ورخېست وایي شاهین صاحب د ما انټرنیټ چې 2 دقیقې وخت راکړي زه به خبرې وکړم چې به تاسو مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم په لومړی سر کې ټولو دوستانو او د لایف کوربه محترم شاهین وردک صاحب قاضي صاحب محترم زاهد افغان ټول سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم وعلیکم السلام ورحمت الله. نو موضوع هم د کابل د ادارې په غلا باندې ده نو البته ما ته غسې ښکاري بالکل و لګول بالکل نو کوم اوس فلحال چې بیت المال ورته ویل کېږي یا کوم د افغانانو حق چې هغه په ناجایزه طریقه باندې زما غږ شته شاهین صاحب محترم او غږ دې شته دی ته وخت ورکړه هغه ته تا نوبت دی احمد نیازی صاحب صبر وکړه غږ دې شته نو دلته چې دا کوم ناجایزه طریقه له افغانانو غصب شوی ده او هغه مرتدین ملحدین په لاس راغلی ده او هغه خپلې چرچې مزې پرې کوي د افغانانو په وینو باندې په خارج کې بلډینګونه جوړ کړي دي او همدغه خلک دي چې د افغانانو په وینو باندې د افغانانو په بچیانو باندې په خارج کې امتیازات اخلي کریډټ اخلي نو هیڅکله دا خلک چې دي د افغان ملت له غمه نه دي مړه بلکې دی
دې سي کومې پیسې د کرونا په نامه جمع کړي، دې سي کومې غلاوي کوم په ناروا باندې سي له افغانانو مالیې ټولوي، پیسې ټولوي، دا ټول ځي خارج ته، خارج کورونه بلډینګونه جوړېږي، هلته تابعیتونه دي. نو هېڅ افغانانو هېڅ په دې حکومت باندې مه غولېږئ، تاسو د حق پوښتنه په دې حکومت کې نه کېږي نه ستا، بلکې تاسو شاهین صاحب، ښکول